دلته مسله دا خو ما ذکر کړې وه چې غوره طریقه دا ده چې سړی خپله قرباني په خپله حلاله کړي شرط پکې څه دی چې چل وله ورځي چې چل نه ورځي بیا نه چلونه به نه یې زده کړي بله مسله دلته ورسره دا یاده کوي چې دا کمزوري مسله ده چې وایي د زنانو ذبحه مکروهه ده نه په صحیح سند سره ثابت دي چې په سلفو کې او د سلفو نه چې د هغوی بیبیانو د هغوی زنانو قربانیانې کړي دي نو د زنانو ذبحه څه ده جایز ده د زنانو د لاس ذبحه زنانو ذبحه زنانو حلالول جایز دي نه د زنانو د لاس حلاله جایز ده د هغوی د لاس ذبحه جایز ده او دا کمزوري مسله ده چې چا ویلي چې دا مکروهه ده دې له حلالول نه دي پکار بلکې دا خو عامه طریقه هم کورونو کې هلته دا یي یو چرګوټی حلالوي اوس حلالوي زنانې زر زر حلال کړي نو دې مسله کې یعنې خلک په حرج کې واقع کول دي نو صحیح خبره دا ده چې د زنانه د لاس ذبحه څه ده هغه حلاله ده او جایز ده